ستړي مشئ، زه مسکان اعظم شپېته ثانیې خبرونه ګورئ. د کابل اوسیدونکي وایي د پلازمینې په اسمان کې ناپېژانده بې پیلوټه الوتکې ګزمې کوي. یونما د ټولنیز عدالت ټینګښت لپاره د ښځو د زده کړو او ټولګډونه حکومت پر اهمیت ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ویلي ټولنیز عدالت هغه وخت ټینګیږي چې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھري خبرداری ورکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو پالیسۍ د پښتنو ټولنه ویجاړوي. عباس عراقچي وایي نه موږ د سفر غني سازۍ وړاندیز کړی او نه هم امریکا داسې غوښتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان له ناورین زېږوونکې لوږې سره مخ دی. د افغانستان ځینې برخې د ریختر په کچه 15.7 درجې زلزلې ولړزولې. پاکستان پوځ ته د آصف دراني سپارښتنه په افغانستان کې پر اطلاعاتو ولاړ عملیات پیاوړي کړي. په ترکیه کې طالب او قزاق چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلي.